د مور د بچي په تربیت کې د پلار نه ډېره زیاته غټه حصه ده. ما درته مخکې وي چې د پلار د بچي په تربیت کې دوره اثر نشته دی. فو نه فو پلار، قابل نه قابل پلار د بچي داسې تربیت نشي کولی څنګه چې یو مور کولی شي. مور چې د بچي څنګه تربیت کولی شي داسې قابل نه قابل پلار نشي کولی. یو مثال درته ذکر کوم، یو مثال درته ذکر کوم. د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی، په دې کې د چا اختلاف شته دی نه. سید الاولیاء بایزیدی بستامی رحمه الله دا یو نیک بزرګ تیر شوی د دغه بزرګۍ کې هیڅ اختلاف نشته او شک نشته. د طریقت یو لاره داسې نشته دی چې هغې کې ته بایزید بستامي په منځ کې نظر انداز کړې او ته دا سلسله نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسوې. بایزید بستامي رحمه الله دی په منځ کې خامخا راځي، خو هره سلسله یې هغه به ده ته رسي. د حدیثو هره سلسله چې د هغه به ده ته رسي او د ده نه به بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته رسي. دا داسې اوس برق تېر شوی دی. الله تبارک وتعالی دله عجیبه خصوصیات ورکړي. ته د پلار دی د مور په غېږه کې و چې پلار یې وفات شو، دی یتیم شو. دا بایزید بستامي رحمه الله د مور په غېږ کې و پلار یې وفات شو او مور یې کونډه شوله. د ده کفالي نور څوک نه و. دغې کونډې مور به د خلکو په کورونو کې هغوی له به یې جامې انځلې، لوښي به یې انځلو او هغوی به ورسه ډوډۍ موډۍ ورکوله یا لږې پیسې به ورله ورکولې او دوی به پرې ځان او د خپل بچي ګېډه پالله. دغې کونډې زنانه د خپل بچی یې ساتو. موده تېرېده تر دې چې دا بایزید بستامي رحمه الله دومره رالو شو چې د وړو سره لوبې یې شروع کړې په کوڅو کې. رالو شو، لږ د منډو ترړو شو. د مور سره یاره پیدا شوه، زه کونډه ښځه یم، په پردي کورونو کې مزدوري کوم، بچی مې هسې نه چې چېرته د شرارتي وړو په لاس کې ورشي او د هغوی سره د ده یو شرارتي وړوکی جوړ شي. ګوره کونډه ښځه ده خو د خپل بچي تربیت ورسره څومره فکر دی. دا ماشوم تپوسونه یې کول، یاره داسې به څوک چې زما د دې ماشوم ښکلی تربیت وکړي. تپوسونه یې کول تر دې چې چا ورله پته ورکړه هغه پلانکې جومات چې دی د هغې پلانکې مولي صاحب هلته مدرسه ده او هغه د بچو ډېر ښکلی تربیت کوي. د هغه مدرسې نه چې کوم ماشوم وځي نو هغه د الله تبارک وتعالی ولي جوړ شوی دی، هغه داسې تربیت کوي. یا زنانه تپوس یې کوو حتی تر دې پورې چې دی عالم نه ورسېدله. خپل بچی د ځان سره بوستو، عالم سره کېناسته، وایي زه یو کونډه زنانه یم، خاوند مې نشته دی، په پردو کورونو کې مزدوري کومه، خلکو له لوښي انځمه، خلکو له جامې انځمه، خو زما سره د دې خپل ماشوم فکر دی، دې چېرته زما نه ضایع نه شي. د ده د پلار په زړه کې دا ارزو وه او زما هم دا ارزو ده چې الله دې د ده نه لوی ولي جوړ کړي. پلار یې د دنیا نه تللی، هغه ارزو یې په ډکې وړې ده. زه یم دا ذمهواري زما په اوږو باندې پرته ده. زما سره په دې کې امداد وکړه، زما دا بچی د ځان سره داخل کړه، د تربیت وکړه. عالم ورته وویل ټیک ده، صحیح ده، ته کونډه زنانه یې، ستا بچی به زه د خپل بچي په شانتې ګڼم، زه به د ده د خپل بچي په شان تربیت کوم. هغه زنانه چې ترې روانې ده نو وایي تا ته یو درخواست بل کومه، یو درخواست د بل کوم، زما دا درخواست د ځان سره قبول کړئ. وایي زما دا بچی زما د غېږ نه تر اوسه پورې لا جدا شوی نه دی، بس دغه بچی مې دی او زه یې موږ په یو کور کې ژوند کوو، موږ د یو بل نه جدا شوي نه یو. په لومبي ځل ما دا خپل بچی د خپل تنې نه جدا کړو، ستا جوړۍ ته مې درته وکړو. دی به ډېر زیات خفه په ما پسې، دی زما نه جدا شوی نه دی، دی به په ما پسې ډېر زیات خفه خو زما دا درخواست واوروه چې ما له به یې ګورې کور ته نه راپرېږدې، ما له به یې هله هغې نه کور ته راپرېږدې چې تا ته د الله ولي جوړ کړی که نه ما له به یې کور ته نه راپرېږدې. عالم چې دا خبره واورېده حیران شو، دا خو ډېره د کمال زنانه ده. هغې ته یې بلکل ته په خپلو دعاګانو باندې زما امداد کوه، ته ورسره ما ته هم دعاګانې کوه او زه به ستا په بچي باندې محنت وکړم. بوډۍ لاړه، بچي ته عالم سبق شروع کو، تربیت شروع کو ورله. وخت تېرېدو ډېره زمانه ووتله، د بچي زړه نور صبر ونه کړو، استاد محترم پسې راغی، مور مې ډېره زیاته یاده شوې ده، مور پسې ډېر زیات خفه یم، ما له لږ اجازت راکړه زه د خپل مور لږ دیدار وکړم، خپله مور مې لږه وینم. عالم حیران شو، یو طرف ته د یتیم د سترګو اوښکې دي، ده ته هم انکار نشم کولی، خو ده ته هم مزه نو جاړي راته، دې یتیم خفه کېږي، د یتیم زړه به مات کړمه او که وایم ورته ځه نو د مور سره مې واده کړی و چې ستا ماشوم به زه کور ته نه درپېدم. عالم حیران شو، هېڅ فیصله نشي کولی، یو طرف ته یتیم دی او بل طرف ته د یتیم مور ده. الله تبارک وتعالی ته متوجه شو، الله څه وکړمه، الله ته راله څه فیصله وکړه. الله تبارک وتعالی وله په زړه کې یو خبره ور واچوله، په زړه کې دا خبره پرېوتله. راغی هغه ماشوم یې راوغوښته، وایي دې خوا راشه، راغی وایي تا ته زه نن دا سبق حواله کوم، خو د ماښام دې ما ته دا سبق واورو، خو د سبا نه تا ته چوټي ده، یو ورځ به کور ته لاړ شي، د مور دیدار به دې وکړي، بیا به ماله راځي. خو استاد محترم څه چل وکړو، دومره سبق یې وله ورکړو چې استاد ته پته وه چې دا دې نن یادولی نه شي، نو دې به سبق یاد نه کړي، نو زه به ته وایم چې ما خو پرېښودي خو تا سبق یاد نه کړو. قصدن وله استاد سبق ډېر زیات ورکړو، سبق وله ډېر زیات ورکړو. ماشوم لګیا دی، سبق زوتی، سبق نه یادېږي، سبق زوتی، سبق نه یادېږي. ماښام رانږدې شو، ماشوم یو سوچ وکړو، ما خو د مور نه په وړوکوالي یو خبره بار بار اورم، بار بار مې د خپلې مور نه دا خبره اورم چې الله هر څه کولی شي، د الله نه چې څه غواړي هغه کولی شي، او چې استاد راغلی یم نو استاد مې هم دا خبره کوي چې د الله نه څه غواړي نو الله یې کوي. نو راشه نن پې تجربه ولې نه کوم، نن پې تجربه ولې نه کوم. ماشوم وایي، ماشوم خپل کتابونه راایلې د ځان نه سیټ ته کو، پاڅېدو
2 رکعاته نفل وکړو خپل واړه لاسونه الله ته پورته کړو الله د مور نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي د استاد نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي الله سبق راته نه یادېږي نو ته راته نن دا یاد کړه زما دا حاجت سر کړه الله ما ته سبق یاد کړي چې زه مې خپلې مور له لاړ شم الله ورله دعا قبوله کړه د ماشوم ذهن ته ټول سبق لاړ راغی استاد محترم ته کېناستو استاد چې سبق درته اورم استاد ته پته و چې سبق خو دې نشي یادولی ما خو ډېر سبق ښودلی دی ابه ته چېرته یاد کړی دي ووایه سبق ماشوم شروع شو ټول سبق یې واورو یو ټکی پکې خطا نه شو چې سبق یې واورو استاد محترم پوه شو چې د دې ماشوم سره د مور په دعاګانو باندې د بل ځای نه امداد دی د ماشوم سره د مور په دعاګانو د بل طرف نه امداد دی استاد محترم ورته وایي بچیا سهار به لاړ شي ورځ به د مور سره ډکه کې خو ماله به واپس بیا راځي ماشوم ورته وایي ښه ماشوم لاړ کور ته خوشحالي کې په لاره باندې نن به د خپلې مور دیدار وکړم نن به مې خپله مور وینم په خوشحالۍ روان دی چې کور ته ورسېد دروازه کلکه ده ورې اوټه سو کړس یې ورکړو د دننه اواز رانغی بیا یې کړس دروازې له ورکړو بیا اواز رانغی په درېیم ځل بیا کړس دروازې له ورکړو مورې بایزید یم ستا زوی یم ماته دروازه کوله وکړه د دننه ورته اواز مور وکړو وی کوم بایزیدو وی ستا زوی که نه وی زما بایزید نشته دی زما بایزید به هغې نه ماله راځي چې د هغه نه لوی ولي جوړ شي ما ته یې استاد ویلي چې زه به یې نه درپېدم استاد خپله واده نه شي ماتولی دا زما بایزید نه دی دا به بل څوک او ماشوم پوه شو چې مور مې دننه اجازت نه راکوي مور مې خفه ده په کور ته په راتلو باندې د ور سره سیټ ته ودرېد او ښه یې وجړلو د کور نه بیا را روان شو استاد له راغی چې استاد ته راورسېدو استاد حیران شو چې دا څنګه کیسه ده دی خو تللی و بیا واپس راغی استاد محترم ورته وایي بچیه مور له دې تللی وي ماشوم چې سترګې اوچتې کړي سترګې د ژړا نه سرې وي اوښکې په اننګو رابهېدې استاد محترم یې په ژړا شو کېدای شي مور یې مړی وی ولې بچیه مور دې سمه وه وی جي مور مې سمه وه خو د مور د طرفه اجازت میلاو نه شو ما ته مې مور وی چې زما بایزید په نیمه کې نشي راتلی زما بایزید به هغې نه راځي چې د هغه نه د الله ولي جوړ شي دا زما بایزید نه دی استاد محترم ورته وي بچیه د مور نه خبر رالیکو د مور نه دې مرور رالیکو زه میندو ته اوس وایم خپل مقام وپېژنئ او ځوانانو ته م وایم چې تاسو ګورئ د میندو مقام وپېژنئ بچیا مور دې خفه پرېښوده ته تېرالې وی جي زه خفه رالم مور مې خفه نه وه زه خفه رالم خو د مور نه مې ګیله نشته ځکه چې هغه زما د فایدې دپاره لګیا ده هغه زما نه سړی جوړول غواړي خو استاد محترم یو درخواست تاسو ته کوم ماشوم ورته وایي درخواست درته دا کوم چې زه به ډېر زیات جاړم تا ته زه به تا ته ډېر فریاد کوم چې ما کور ته پرېږده خو ما به کور ته نه پرېږدې ما به کور ته نه پرېږدې استاد محترم ورله خپل د پړکي فریض که راواغسته ماشوم له یې پې اوښکې پاکې کړي بچې زه به ستا نه ولي الله جوړم د هغې نه به دې کور ته لېږم استاد محترم لګیا دی د بچي تربیت کوي یوه شپه باندې استاد محترم په تهجدو باندې ناست دی تهجد یې وکړو بیا په خپله مصله باندې ډډه وواله سترګې یې ورلې د تهجدو نه فارغ شو په مصله یې ډډه وواله سترګې یې ورلې خوب ویني د نبي علیه صلات وسلام زیارت کوي نبي علیه صلات وسلام استاد محترم ته په خوب کې وایي تاسو چې دا کوم ځوان دی بایزید بستامي دله د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه دته د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه دا د الله ولي ګرځېدلی دی د ده تربیت تا مکمل کو دا خبره چې د نبي علیه صلات وسلام استاد ته څنګه وکړه استاد محترم د خوبه راپاڅېدو او داسې وکړو 2 رکعته نفل نور وکړو لاړ په خپل شاګرد پسې چې د کمرې دروازه یې کوله وکړه څه ګوري چې نوجوان په تهجدو باندې ولاړ دی استاد محترم یې شاته غلی کېناستو خپل شاګرد ته ګوري او جاړي ورته دا د هغې کونډې زنانه بچی دی دا د هغې زنانه بچی دی چې کوم په پردو کورونو کې مزدوري کوي لوښي انځي چې د هغه لپاره نبي علیه صلات وسلام ما ته بشارت راکوي چې بایزید د الله ولي دی چې کله بایزید بستامي رحم الله سلام وګرځو شاته وکتل استاد محترم ناست دی استاد ورته وایي زما شاګرده ما ته لږ رانږدې شه شاګرد رانږدې شو استاد محترم ورته په ژړا شو او رانږدې کو تندی ورله ښکل کو تندی خپل شاګرد له ښکل کو بچې ته کور ته ځه ستا تربیت مکمل شو ستا د ولایت الله ما ته په خوب کې د نبي علیه السلام په خوله باندې زیری راکړو ته ځه د خپلې مور خدمت وکړه بایزید بستامي رحم الله د خپل استاد په پښو کې پرېوتو د خپل استاد خپې ښکل کړې استاد محترم دا ستا هغه تربیت دی اوس بایزید بستامي رحم الله روان دی کور ته ورسېدو چې دروازې له دا ځل کړس ورکړو څنګه دننه یې ورته مور اواز وکړي زما بایزید راځه بایزید بستامي رحم الله چې وښکاره شو د مور په خپو کې ورتاو شو په ژړا ورته شو مور یې اوچت کو غاړه یې وله ورکړه په تندي باندې ښکل کو کټې ورته سم کو په هغې کې ځان ته کېنو مور یې ورته مخامخ ناسته ده اوس د مور مخې ته یو نوجوان ناست دی د مخ نه د نور شغلې خېږي په سر یې پګړۍ پرته ده هغه پګړۍ چې استاد یې ورته په سر ایښې ده په مخ مبارک یې ښکلې ږیره ده مور یې ورته ګوري او جاړي ورته وایي بچې ځمه چې تاله د
ډوډۍ غم وکړه پۍ ولا راوړو توده کړي ډوډۍ ولا راوړه نو چې کله بچي ډوډۍ وخوړه مور یې اسمان ته لاس اوچت کړو وی الله ما دا ورسته نه غوښتله الله ما تا ته سوال کړی و چې ما تر هغې پورې مرګ مه راولي چې زه خپل بایزید د الله ولي وینم زه د خپل بایزید مخ داسې وینم چې د هغې نه د نور شغلې خېږي الله زما هغه امید پوره شو الله زما هغه امید تا پوره کړو الله که اوس ستا فیصله ده چې کله مې ځان ته بلې الله ما وبر په ایمان سره الله زما په دنیا کې نور ارمان نه دی پاتې شوی زما دغه ارمان چې زه مې د خپل بچي نه د الله ولي جوړ کړم داسې میندې وي په څه وخت داسې میندې وي چې د بچي د تربیت په سره دومره فکر و داسې زنانه په دنیا کې تېرې شوي دي چې هغوی د الله قسم کوي چې ما خپل بچي له بې اودسه خوا نه ده ورکړې چې بچي له به یې خوا ورکوله ړومبی به یې اودس وکړو بیا به یې سینې ته واچو د هغه نه به خالد بن ولید پیدا کېدو د هغه نه به محمد بن قاسم جوړېدو د هغه نه به امام ابو حنیفه جوړېدو د هغه نه به امام بخاري جوړېدو د هغه نه به امام مسلم جوړېدو چې مور ته به بچی په غېږ کې پروت و قرآن به یې مخې ته پروت و دلته به بچي سینه خوړه مور به د قرآن تلاوت هغې بچي نه به د الله ولي نه جوړېږي مونږ به څنګه د خپلو بچو د تربیت جوړه وکړو مونږ به څنګه دا وایو زما بچی ما ته ښه نه ګوري چې دلته مور ټي وي ته ناسته ده فلمونه ګوري او بچی ورته په خوا کې پروت دی سینه روي دلته مور فلمونه او ډرامې ګوري دلته بچی پۍ خوري دا بچی چې ماشوم دی ته به په غوسه باندې غلی کړي ته به په خپل دبه وغورځئ ته به ورته غوسه وکړي ته به ورته قهر وکړي دی به ارضي توګه باندې غلی شي خو سبا چې دی رالو شو چې ته ورته یو غوسه کوې دی به در باندې دوه غوسې کوي ته به یو چغه وایي دی به در باندې دوه چغې وایي ولې د ده په مور په غېږ کې داسې تربیت شوی دی او چې کله د مور د غېږې نه تربیت داسې وشو چې د مور د قرآن تلاوت کوي بچي پۍ خوړل نو بیا به دا بچی مور خپو ته لاسونه نیسي چې مور ستا قدم د خاورې د کېښودو نه دی مور ستا قدم زما په لاسونو کې د کېښودو دی مورې زه به ستا خپې د خپلې ګیرې په ویښتو باندې پاکومه بیا به دې داسې بچي جوړېږي ښه نو غرض مې دا کوو چې د بچي تربیت دا د پلار او د مور دواړو ذمهواري ده مونږ د الله تبارک وتعالی